صلاة تسبیح ما خولی تاسو تبار بار صرف مختصر بدتا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترت حضرت عباس رضی اللہ عنہ تا دے ترو دا حضور پاک مبارک او دیر زیاد محبت وسرا دے خپل ترسراتن دا خلق محبتی یودل حضرت عباس رضی اللہ عنہ راغی نو حضور پاک مبارک تے دا باز مرگرو نگیلا اکلا وید اللہ رسول وی خلق زمونگا آغا سے خیال نساتا بعضی وقت انسان پذل کے چاہ خیال نہیں گیلا پیدا شی نو رسول اللہ مبارک پا منبر باندے کے ناستا او خلقو تیلانو کو وی خلقا وی تاسو تا پتا رچے ترد پلار پدے عمو رجل سن وابیه دا سڑی ترد پلار پدے باندے چاچے زمان تر خوشحالا کر دے خوشحالا کر چاچے زمان تر خپا کی گورے دے خپا کر او چے پیغمبر چاہ خوشحالا کنو اللہ خوشحالا کو چے پیغمبر چاہ خپا کنو اللہ خپا کر تو سپا خبر نو اغی عباس رضی اللہ عنہ تا حضور پاک مبارک کو فرمائے وی اے عباسا اے زماتر یا عمہ تا تا یو تحفہ ندر کر یو ڈالے ندر کر یو بہترین شیدتا نخی داس شیدتا خیمہ چکستاد گناہونا دا دریاب دا زگ عمری اللہ بیرتا معاف کی او ستا وارد او لوی او ستا پٹ او خکارا او زاڑا او نوی ٹول برتا خدای معاف کی وتایوی دا اللہ رسول ولی نوی خایا دا صلاة تسبیح وطا نبیہ وطا حضور پاک مبارک فرمائل وی کروزانے کولی شنو روزانے کروزانے نشی کولی افتہ کی اوزلو کافتہ کی اوزل نشی کولی میاش کی اوزلو کمیاش کی نشی کولی نو کال کی اوزلو او که کال کی نشی کولی پا عمر کی خوی اوزلو نو زمانگی رمضان کے تخصیص نشتا پا حدیثو کے ومانگی رمضان کے خلقو دا ذکر خایو کہ پا رمضان کے دی صلاة تسبیحو کو دام رہ ثواب شو لکا دا رمضان نا بغیر کے دی اویا کرتا کری دا گوری پا صحیح حدیث ثابت تی دیکھیں یو حدیث ننے دا حدیث و ناقدین و جارحین دا اغوینا دا روایت ثابت تی چہ دیو روایت کمزور دنو بعد خلق پا غیر دونا کی نا 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 مضبوط روایت تے پڑیرو سندونو بانی دا منقول دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او تعامل دا امت پہ آغا وقنا سب پوری شور ہو دو طریقی ہے ترمیزی شریف کی وہ طریقہ خوئی آغا دادا چھے سلے دا آغا طریقہ لگا مشکل دا دا عبداللہ ابن مبارک اکی کما طریقہ دا آغا من خلقو تخایو آبرتا ہوئے اگا یو پٹی لگ بتاسو تا گنا نشی دا سانا ادا دی کہ سلور رکاتو نفل نیت بہتاڑی سلور رکاتو نفل عام سے علی سنگ نفل کئی نو چکل سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرکوے نو پینزل لسکرتبا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یو روایت کی پکی لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم امراغ لدی اللہ باللہ لیکن پا اکثر روایاتو کی دائی نشتا نو کہ یوزل دے پکی ہوئے خاک دے انہوں نم پروا نشتا سبحان اللہ آخرہ کی یوزل پکی ہوئی دی شنو خدا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پینزل اللہ بیا با اعوذ باللہ و بسم اللہ ہوئے قیرت نمخ کے بیا با قیرت ہوئے نو دا رکو دتلو نمخ کے بلس کرتا ہوئے سوچ والا کا پینزل لسا و لسا پینزیش نو بیا چی رکو تلار چی لس پا ہوئے کدا رکو تسبیحات بات مخ کی ہوئے بہتر ادا سے دا کدے نوی دا رکو تسبیحات دا غیب پا دیسا بیگی خو خیر دا رکو تسبیحات مخ کی وایا نو لس لبا ہوئے سوچو پینزا دیر نو چی دا رکو نپاسے او سمع اللہ لمن حمدہ او ربنا لک الحمد ہوئے نو بیا با لس ہوئے فولالا سوچو پینزا سال ہوئے نو بیا با پڑھنبے سجدہ کے پینزل لس ہوئے نو پینزا پندوز شو کرنا نو چی دوارو سجدو پا میانس کے کینی لس کرتا ہوئے لس یو سجدہ کے لس دوارو سجدو میانس کے لس نو پینزش پیتا شو نو پا دویم سجدہ کے لس نو سوچو پینزا ہویا نو چی بیا سنگ پاسی دویم رکات تا نو پاول کی وہ پینزل لس کرتا ہوئے بیا با بسم اللہ وی اخفل قرات بشورو کی بیا اما غزالت طریقہ دا نو دا پا سلور و رکاتو کے درے سوا پورا کیے گی حضور پاک مبارک و تبخپل فرمائلو کے درے سوا ہوئے او کدے کہ سڑے خطا چھے و سجدہ سا ہوا کئی نو آگے کے بنا ہوا ہے او کہ یو دے کہ سڑی نیر شی
لکه رکوع کې د نه شو نو ورپسې چې بل ځای هغې کې شل ووایه ٹھیک شو خبره کنه اول کې هیر شو نو رکوع نه مخکې لس دي نو 15 او لس 15 پکې ووایه او شمیرې به یې پس نو بعضې خلکو لاس کې تسبیح ته ضرورت نشته چې نه لاس ته تړلي نو د ګوتې له زور ورکوه که یو ګوتې له زور ورکوه او چې په ولاړه باندې د رکوع نه مخکې وې دا لاسونه دې کونډو سره وجنګوه دې زنګونونو سره نو یو ګوتې له زور ورکوه په سجده پروت دی نو دا ګوتې په لاسو ګوتې په ځمکه پرتې دي یو ګوتې له زور ورکوه د اسانه طریقه ده نو صلات تسبیح ورته ویم دې ته چې تسبیحات دي پکې ښه نو دا به خیر انشاءالله په کوم وخت کې نفل کېږي هغه ټیم یې کوئ سار مانځه نه پس او مازدیګر مانځه نه پس یې مه کوئ او نور خطو نور پرېوتو د زوال وخت کې مه کوئ او باقي هر ټیم کولی شئ او زنانو ته هم دا بیان کې ښه کوئ به انشاءالله یو بله طریقه هم د حدیث کې او خدا ده چې هغه لږه مشکله به دا تاسو ته لږه اسانه ده عبدالله ابن مبارک دا نقل کړې ده او ترمذي